په افغانستان کې سیلابونه تر اوسه 120 کسان مړه او 152 نور ټپیان دي. د سیلابونو له امله بادغیس کې نړېدلی کور. د طالبان حکومت طبیعي پیښو ته د رسېدنې وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د رامنځته شویو سیلابونو له امله 120 کسان مړه او 152 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د طالبانو حکومت طبیعي پیښو ته د رسېدنې وزارت ویان محمد نسیم حقانی وایي په تیره یوه میاشت کې د راوتلو سیلابونو له امله 120 کسان مړه شوي دي. هغه وویل په تیره یوه میاشت کې د سیلابونو د راوتلو له امله 120 کسان وژل شوي، 152 ټپیان شوي او شاوخوا 3000 کورونه نسبي او یا په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. همدارنګه زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم تخریب شوې ده. د حقانی په خبره د سیلابونو له امله د تلفاتو شمیرې یوازې په تیره یوه اونۍ کې 25 مړو او 120 ټپیانو ته رسیږي. په ورته وخت کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي له سختو شرایطو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د غزني ولایت اوسیدونکي نور محمد ازادۍ راډیو ته وویل وچکالۍ او سیلابونو دوی سخت زیانمن کړي دي. هغه زیاته کړه سیلابونه راغلي خلک یې سخت زیانمن کړي. کرنیزې ځمکې په هغه پټیو کې چې خلکو لوبیا او غنم کرلي وو له منځه یې وړي. وچکالي د بادام او نورو ونې وچې شوي. سولرونه اوبه نه راباسي، تقریبا 100 متره اوبه ښکته شوي.